زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. محمد باقر محقق په شهادت ورسید. محمد باقر د کابل ولایت څخه ولسی جرګې ته نومان او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق زوی د خوب په وخت د خپل ورور حسین محقق له لاسه په کور کې په شهادت ورسید. د استاد محمد محقق ویان وایي حسین محقق رواني ستونزه لري او د دا تکلیف باعث شو چې د یو ورور د شهادت او د شپږو نورو تنو د ټپي کېدو سبب شي. په خپله حسین محقق هم ټپي دی او ټول ټپیان د ملي امنیت په روغتون کې د درملنې لاندې دي. استاد محمد محقق د پیښې په تړاو ویلي دي په پیښه او د الله جل جلاله په رضا راضي یم. د هغه ذات امتحان یې بولم او ارزو لرم چې د الله جل جلاله له طرفه راته یو پټ لطف وي. انا لله و انا الیه راجعون. بل خوا د دولت سات ټیم یو غړی د پیغور په توګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه څوک چې خپل کور کې سوله نشي راوستلی غواړي موږ ته سوله راولي.